دلته بله مسله هغه دا ده یو سړی دی هغه که اوبه استعمال کي نو اوبه له نقصان ورکوي نو دی څه کولی شي تیمم کولی شي او په دې باندې دلیل څه دی الله وایي فاتقوا الله ما استطعتم د الله نه دومره ویرېږئ څومره چې ستاسو طاقت او وسې او د ده دا وس دی شریعت په تا باندې سختي هسې نه جوړوي ګورې او هغه حدیث دی د عمر ابن العاص رضی الله عنه او سیرت کې هم دا واقع موږ ذکر کړی و او دا حدیث چې دی نه ښه صحیح حدیث دی په هغه حدیث کې دا دی چې په سفر باندې تللی نو وایي چې احتلمت فی لیلة بارده ډېر سخت یخ او داسې شپه وه چې سمه یخه شپه او ما ته احتلام وشو نو ما سوچ وکړو که زه چېرته غسل وکړم نو کیدای شي مړ شم ځکه چې هغه سم یخې اوبه دي فتیممت ما تیمم وکړو ثم صلیت باصحابي صلاة الصبح او بیا مې ملګرو له د سهار په منځه کې جمع ورکړه امامتي مې وکړه کله چې موږ مدینې ته رالو ما رسول صلی الله علیه وسلم ته دا خبره وکړه وی هغه ما ته وایي چې یا عمر صلیت باصحابک وانت جنوب عمر ته امامتي ورکړې وه ته د جنابت په حالاتو کې وی ما ورته وایي چې نعم یا رسول الله دا دقه شان شی وه إني احتلمت في ليلة باردة او سم یخه شپه و ډېره یخه شپه و بس ما ته احتلام شوی نو زه یېرېدم که زه غسل وکړم په دې یخو اوبو باندې زه به مړ شم او وی د الله هغه وینا مې ذهن ته راله ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما الله وی ځانونه مه وژنئ الله په تاسو باندې مهربانه دی فتیممت ما تیمم وکړو ثم صلیت بیا مې لمونځ وکړو فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم په خندا شو ولم يقل شيئا او اسم ونه وي ولې څه ونه وي هی څه مطلب شو اقرار دی چې ستا دا کار څه دی دا صحیح دی نو که چېرته څوک داسې چې هغه له اوبه استعمالول نقصان ورکوي مرض پې دی یا جمع دی او ده سره د اوبو د ګرمولو څه نشتي نو دیم داسې دی لکه ده سره چې اوبه نه وي دیم تیمم کولی شي